النبي عليه الصلاة والسلام أول ذل وحي لك أنا أول ذل وحي لك فغار حراك النبي عليه الصلاة والسلام قول بناغي خديجي بيتوي ويزمدوني خديجة فما باندې چپر راغلي د یقین علی کېږي ما په کمبلو کې پټ کا خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر زر صادرې واچولې نبی علیہ السلام په کمبلو کې پټ چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک طبیعت خشونو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي په زمان محبوبه تعالی ولی سي چلو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټول واقعي ذکر کړه چې نن را سره غار حرا کې دا چلو شو زه خو ډیر وخت نه الته عبادت کوم خو نن را سره داسې وشو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلی ورکړي وې زما محبوبه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی خدیجه زیریګم زب مړ شم نو خدیجه به ولا تسلی ورکړي وې زما محبوبه تو چرته بد ناراض ځکه چې ته د یتیمانو خیال ساتي ته د کونډو خیال ساتي ته د غریبانو مددګار نو الله به تا څنګه سپوروي او تا به بدراولي ګوره لا قرآن نه دی نازل شوی احادیث مبارکه نه دی راغلي په هغه زمانه کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیمانو د کونډو ډیر خیال ساتي تدیو جنو ته خدیجه رضی الله تعالی فرمای وی الله به چری تا بد نه راولي ځکه ته د الله د مخلوق ډیر خیال ساتي تدیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې پزمو کې والا رحم کو اسمان والا باغ باندې رحم کوي نو خدیجه رضی الله تعالی فرمای وی زما محبوبه ته بچر ته خراب ناراضي الله به پتا رحم کوي او بیا روان کو د خپل ترزی ورقه ابن نوفل له بوست هغه د تورات لوی عالم دی هغه ته په خپل واقعي بیان کې چې داسې چل شوی په هر حال خبره می درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل خاص کر د کونډو او د یتیمانو ډیر خیال ساتل دا غي ډیر زیات خیال ساتل د یتیمانو ډیر خیال ساتل د کونډو ډیر خیال ساتل ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما صحابه کرامو د دوه کمزورو د حقوق ډیر خیال ساتي د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوي چرته صحابه کرامو تاسو کو د الله پاک پیغمبر کم دوه کمزوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو زنانه او دویم یتیم د دوی د حقونو په ډیر خیال ساتي دا کمزوري دي دا ستاسو جواب نه دي په دوی باندې ظلم مکوه د خزي سره بم زیاتې نه کوي د خزي سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړی نه په د ټولو اول د خزي متعلق تپوس کوي حقوق العباد کې به د ټول نړمبه تپوس چې د سړی نه کېږي نو د خزي متعلق پکېږي الله تبارک وتعالى به تو فرمای اے بنده تعالی رضما دا بندي زما په نوم باندې حلال شوی و د دې سره د ظلم کړي دی او کو انصاف ته کړي دی ځکه نکاح چې مونږ تړو کنه نو داسې وایو کنه تا قبول کړي د په نکاح شرعي محمدي سره نو زما دا بندي خو تعالی حلال شوی و زما په نوم باندې ظلم دی ور سره کړي دی کو انصاف ته ور سره کړي دی نو د قیامت فورز با په حقوق العباد کې د ټولو اول تپوس د خاون نه د خزي متعلق کېږي د خزي سره به ظلم نه کوي خزي د خاون سره د مټ ته اړول نه ده د خاون د جواب نه ده کمزوري ده نو دا نه چې دا ستا وینځه دا ستا نوکر د پکور کې دا ستا د ژوند ملګری دی دې به ډیر خیال ساتي دی باندې بستړي راځي دی باندې به تکلیفونه راځي دی ته به تسلی ورکړي الله ته مضبوط پیدا کړی هغه کمزوري پیدا کړی دا الله ته مضبوط دی له پیدا کړی چې دی کمزوري خزي له تسلی ورکړي ته الله دی له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې خزه باندې ظلم وکړي ظلم له نه پیدا کړی
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د دوه کمزور متعلق د الله نه ویریږي، د دوی د حقونو ډیر خیال ساتي. یو خزه او دویم یتیم. د یتیم سره به ظلم نه کوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وي چې کله یتیم څوک په جړا کې د الله عرش پړه کېدو شي، او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي اے فرشتو لاړې شیخ کته ځمکې ته، دا ماشوم چا په جړا کو، هغه یتیم چا په جړا کو چې ماته پلار اغستې دی، دا څوک جړی؟ یتیم سره به ظلم نه کوي، یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې در نه کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او داغه خیال ساتل کېږي. دا ډیر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا داغه کفالت کوي، ظلم ورسره نه کوي، زیاته ورسره نه کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په کورونو کې بدترین کور، ناکاره کور، بے برکت کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاته کېږي او ظلم کېږي. دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاته کېږي. نو د یتیم به ډیر زیات خیال ساتي، ځکه دا بې اسرې دی، د څوک نشته دی، د در رضا کولم څوک نشته، د چې په جړا شي د در پخلا کولم څوک نشته. نو د کمزورو خلکو په خپل معاشره کې ډیر خیال ساتي، ډیر خیال ساتي. د کمزورو سره ظلم مکوئ، کمزورو سره ظلم مکوئ، زیاته مکوئ، الله په ډیر خپه کیږي، الله په ډیر خپه کیږي. د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو، د مسکینانو ډیر خیال ساتي، الله به درنه ډیر خوشاله وي. ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو حصہ کوه، په خپل مال کې د یتیمانانو، د کونډو، د مسکینانو د دې حصہ کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د چا په مال کې چې د کمزورو حصہ وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نورو خلکو حصہ وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي، ځکه دومره د یو انسان د برکت به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو د دې خلکو ډیر خیال ساتي، ډیر خیال ساتي. سوچ وکړه کنه، ځان ته لږ سوچ وکړه، ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځې له بیمار شي یا چرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر څومره فکر در سره لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو بس کېږي. چرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو بس شوي، د ماشومانو بس شوي. د کم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی، هغه خو د سره پلار نشته دی، هغه به څومره ضروریات لري، هغه به کمې کمې خبرې ته حاجت نه لري، خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای و هلاکونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. و څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان هلاکوي، نو دا انسان په هلاکت کې شک نشته دی کنه. و څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د دې وو نه ځان وساتئ. کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکي، چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی، د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی، په هیڅ شي کې سره شریک نشته، په هیڅ چیز کې. ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والسحر، جادو نه ځان وساته. جادو نه، الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصي. جادو انسان د څه نه خلاصي؟ د ایمان نه خلاصي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې په وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساتي. او دا جادو خلک دا ډیر نن سبا عام شوی دی، ګوره ډیر زیات عام شوی دی، کوونکي هم ډیر دي او چې چا لزی هغه ورلم کوي.
د خلکو بل کار رخصه په جادو کوډو منترو پسې ګرځي او داسې خلک کوم شته چې نو سره د خپل ایمان فکر شته نو سره د بل انسان د ایمان فکر شته. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. د یو مسلمان د قتل نزان اوساته ځکه مسلمان بی ګناه قتلول د ځان اور د جهنم ته ورزول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي چې داو واړه زمکه او داو واړه اسمانونه دي تباشي خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګه سلورم نبی علیہ السلام فرمایي واکل الربا سود خوړل. سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل. د یتیم مال خوړل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا. د یتیم مال خوړل دا ګیډی ته ور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی خو د دې نتیجه دار چې ورته پسې. او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصي. اوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قذف المحصنات پاک دامن خزو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. د زنانه او د یو بل سره جنگ شي نو سوره تهمتونه په یو بل لګي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګي پاک دامن خزه به داغي لمن بچانه لیدلې دا ورته چې په کنځلو شروع کینو تب هو چې خدای پاک داسې دي. یا زمون خلک چې د یو بل سره دوه خبرې وکي نو د مور او د خور کنځل کوي کنه کوي. ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویریږه. د الله نه ویریږه. داغه مور پاک دامن خزه ده داغه خور پاک دامن خزه ته په تهمت ولګو د الله نه یریږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په پاک دامن خزو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي ځان د ایمان نه خلاصول. نو په دې کې یو څه شی د یتیم مال خوړل. د یتیم مال خوړل د یتیم د مال له بزان ساتي. الله یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناست دي. د دوران کې یو یتیم راغی د الله پاک پیغمبره مونږ په کور کې درې تنه یو. زما یو خور ده او زما کونډه مور ده. د الله پاک پیغمبر پلار رانه الله اغستې دي مونږ یتیمانان یو او مور مې کونډه ده. او د الله پاک پیغمبر درې مورز ده چې په کور کې د خوراک څه نشته. خوراک زه اکثر وامه وام کونډه ښځه چې وي د اکثر مړوي. کونډه ښځه اکثر مړوي. څنګه مړوي؟ دې بچی چې کله ډوډۍ خوري که نه نو ډوډۍ خو کمې وي نو دا وی ما سار خوړلې د هغه لا نه داسم شوي زه مړی مزه نه خورم. وږې ده خو پته ورته ده چې ډوډۍ کمه ده چې زه وخورم زما بچي به څه خوري. دا اکثر وي زه مړی یم. دا د خپلو بچو دپاره اکثر دا خبره کوي زه مړی یم ما سار خوړلې د هغه مې پړه اوړې راوړي لازم شوي نه ده. داسې نه وي دا وږي وي خو ډوډۍ لږې وي او بچي وږي وي نو دا وایي زه مړی یم زه نه خورم تاسو وخورئ. د الله پاک پیغمبر درېمه ورځ د زموږ په کور کې څه شی نه پخېږي. زه موږ یم مور مې موږې ده خور مې موږې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی الله عنه طرف ته وکتل وی بلاله پاسه کنه ورشه ازواج مطهرات په کورونو باندې وګرځه کو څه پکې دی یتیم لراوړه لاړ شه زما بیبیانو زما په کورونو باندې وګرځه کو څه خوراک پکې چې دی یتیم لور کو کنه. ځکه د نبی علیہ السلام د کور سو خالی لاس نه دیتل. د نبی علیہ السلام د کور نو سو خالی لاس نه تله. بلال رضی الله تعالی فرمای وې د نبی رسول الله د بیبيانو په کورونو وګرځیدم په کور کې سوي نبی رسول الله یو یتیم راغله غله راکه چې ورکوله په ټولو کورونو چې وګرځیدم ماته یو شکجوري راټول شي صرف یو شکجوري ماته راټول شي هغه مې راوړي نبی رسول الله ته مخې کو توقیه ودی الله پاک پیغمبر د بیبيانو سره خو دا کجوري نور سنشته په ټولو کورونو کې نبی رسول الله چې بلال راکه دا کجوري نبی علیہ السلام کجوري واغستی پیدا سي خلیته نږدې کړی او نبی علیہ السلام سویل هم پوښو چې نبی علیہ السلام د برکت دعا غواړي
کجوري چې خولې ته نږدې کړې کنه او نبی علیہ السلام پټ پټ سویل وی دومره مونږ پوه شو چې نبی علیہ السلام د برکت دعا غواړي چې کله نبی علیہ السلام په یو شي کې د برکت دعا غواړي به کم شي اچر ته کمیږي بلال رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله کو 3 کجوري وینم به 10 ورځې خوړلې وي چې د نبی علیہ السلام د برکت دعا کړې و 3 کجوري سره دا خو یو شوي نبی علیہ السلام په هغه یتیم لور کړی بچي دا والا دا کور ته وسه او سار تیم خوري او ما خام تیم خوري سار تیم خوري او یوازې به ته نه خوري په خپل خور تیم خوراوه او یوازې خور نه په مور تیم خوراوه درې واړه د دینه سار او ما خام خوراک کوي یتیم روان شو بلال رضی الله عنه ته فرمایي اے بچیا دا ګوره معمولی اونې غني دي کې نبی رسول الله د برکت دعا کړې ده هغه یتیم چې روان شو داسې او د مسجد نبوي نه لګلا نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه د خپل ځای نه پاسید غلې پاسید نبی رسول الله په نظر کې ساری معاذ ابن جبل په دې یتیم پسې شاته روان دی چې لږ فاصله کې لاندې کو نظر ولا په سر باندې لاس کې خود چې داسې لاس په کې خود او بیا خپل کو معاذ ابن جبل ته واپس را روان شو چې کله راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تاسو کو معاذ ابن جبل په دې یتیم پسې ولې لاړې او په دې سر دې ول لاس ولې کې خود دې الله پاک پیغمبر ته رسمي پیو شو خپه شوم پی دا سر باندې ول الله زکه کې خود چې ته رسمي پی کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اے زما صحابه کرام ووري چا چې د یتیم په سر باندې لاس کې خودو او داغه د لاندې سمره وختراله دومره بورله الله نیکی ورکی دومره به الله ګناونه معاف کی او دومره به الله درجه اوچت کی دومره به الله درجه اوچت الله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو بل موقع فرمایل وی چا چې په یتیم باندې ډوډۍ وخوړوله د یتیم کفالت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا دا دوه غوتی دا سکړه د شهادت غوته دا منځنۍ غوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چا چې د یتیم کفالت کو زما سره په جنت کې داس یو ځای څنګه چې دا غوتی یو ځای دي تاسو په جنت کې یو ځای چا چې د یتیم کفالت کو د یتیم کفالت کوي د یتیم کفالت کوي ما چې کله خپل مدرسه جوړوله ما ته یو تن د سعودي عرب نه ټلیفون وکړ په مولانا صاحب کو یتیم خانه جوړای چې زې جوړه کم مې یتیم خانه خو نه جوړوم مدرسه جوړوم یتیم خانه نه جوړوم مدرسه جوړوم خیر دې کو ته پکې ستاون کولې شو کو نه شي کولې الله به جوړه کی الله تبارک وتعالى به جوړه کی خو یتیم خانه نه جوړوم ځکه د یتیم خانه ډېر لوی ذمہواری دا بیا سر ته به اون رسومه ما مدرسه جوړ کړه خو چې کله مې د مدرسې افتتاح کول نو دا مې وی زما په مدرسه کې به یتیمانان بالکل مفت وي بلکې یوازې مفت نه داغه د جوړې جامې پیزار د اخترونو د سکول څومره خرچه چې ان شاء الله دا به زما مدرسه برداشت کوي دا اعلان مې وکړ او زما په مدرسه کې همیشه د پاره د یتیمانانو د پاره به یو کوټه وي د دې د پاره به مخصوص تعداد وي د مدرسه کې مې ځکه یتیمانان واغستل کنه چې دلته یتیم ته ډېره حوصله میلاویږي زما سره مدرسه کې یوازې یتیمانان نه دي زما سره ډېرو د مالدارو خلکو بچي دي هغه په خپله باندې په خپله خوشحالۍ باندې ماهانه پیس هم ورکوي 1000 روپۍ پیس د میاشتې ورکوي مالدار خلک دی د هغې بچي دي هغې ته 1000 روپۍ څه دي په خپله مرضۍ سره ورکوي مالدارو خلکو بچي دي را سره خو یتیمانان پکې ما اغستې دي د یتیم ته حوصله میلو شي د په مدرسه کې دا نه و چې زه په یتیم خانه کې یم دته دا احساس کمتري نه کېږي چې زه په یتیم خانه کې یم وایي زه مدرسه کې یم زه سبق له راغلی یم نو په کوم دسترخوان چې د مالدار بچی ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان باندې یتیم خوري په کوم ځای کې چې د مالدار بچی سملي هلته یتیم سملي یتیم ته احساس کمتري نه کېږي او الحمدلله موږ پکې یتیمانان اغستې دي او زمونږ اداره د هغې ټوله خرچه برداشت کوي الحمدلله زه یې نشم برداشت کولی زه به څه وکړم خلک یې برداشت کوي الله نو انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنة هکذا نبی علیہ السلام فرمایي یتیم او د یتیم کفالت کوونکی او زه به په جنت کې یو ځای د یتیمانانو ډېر خیال ساتئ
د یتیمانانو کفالت کوئ. زه په خپله اوس مې د یو بچي داخله وکړای دی رالم لږ ناوخته راورسېدم سهار نه زه نه وم نو ما چې د بچي داخله کوله هغه وشو خو چې په دې واپسۍ کې را روانم یقین په الله وکړه ما په دې ګاډي کې ځان له یو سوچ کوم ما په دې ګاډي کې یو سوچ کوم مې دا روغ هفته وشو په دې داخله زه ستړی شوم ډومیسایل جوړ کا پارمبي جوړ کا د پټواري نه دستخط کا د ډي سي د دفتر نه دستخط کا داسې ده که داسې نه ده پام ورشه انلاین ډک کا فیس جمع کا په بینک کې مې دا خرڅ خو زه د خپلو بچو دپاره کومه خیران دا وم چې د کومو بچو پلار نشته یتیمانان دي هغه کونډه به څه کوي هغه به څنګه داخله کوي هغه تورسرې به کم ځای ته منډه وي هغه د ډي سي دفتر ته ځي هغه به پټواري له ځي هغه به بینک له ځي کم ځای ته به هغه ځي هغه په دې څه پوهېږي الله دا یتیم ژوند ډېر ګراني ډېر زیات ګراني د دې وجې نه په قرآن کې د یتیم ذکر 30 پیرې شوی 30 پیرې 23 بار د یتیم ذکر شوی دی د هغه د حقونو ذکر شوی دی ازام چې د ټول نه زیات یتیمانان به په پښتنو کې د ټول نه زیات یتیمانان به په چا کې په پښتنو کې ځکه پښتانه یو بل هم وجني صحیح شو او په حادثاتو کې هم ډېر مري یو بل هم خو په ځوانو کې وجني په یو بل پسې ټوپک یې راغستې یو بل وجنو هر سړی د بل په مرګ پسې ګرځي دا نه ګوري چې زما خو د دې سړي سره دښمني ده یقینا دا خو مې بد شي خو چې دې مړ کم نو د دغه تور سړي چې په کور کې ناسته ده زه چې دې مړ کم نو د خو نابالغه بچي دی هغه به څه کوي ما ته تېر ورځ کې سړي ټلیفون وکړو د هغې سړي ډېر بد راته بیان کړو حتی در دې پورې چې زما بېعزتي کړې ده نو مولوي صاحب چې زه ووجنم زه خو به پې ګناهګار نه یم که نه مې دا فتوه خو نه در کوم چې دا سړی ووجنه دا فتوه خو نه در کوم چې ووجنه دا اختیار تا ته نشته خو مې زه دا سړی ډېر زیات بد شو مې په کور کې ښځه شته یو ښځه خو شته مې بچي شته یو واړه بچي دي مې دا سړی وله ګټه وټه کوي او مولانا صاحب مالدار سړی دی مې دې چې مړ کړي نو دا ښځه به یې څه کوي دا بچي به یې څه کوي هغې ګناه شته وینه مونې صاحب د هغې خو ګناه نشته خو واړه بچي دي مې لږ په هغې به رحمېږه هغه ولې یتیمانان کوي سړی غلی ما ته یې مولوي صاحب داسې خبره دې راته وکړه چې بلکل حیران دې کړم اړو جواب را سره نشته ستا د دې خبرې یقینا دا سړی ډېر بد دی خو چې دې زه مړ کړم نو هغه یتیمانان بچي به یې څه کوي مې معافي که الله به ستا ډېر عزت سیوا کړي هغه ستا بېعزتي کړي د الله به دې عزتمند کړي نو به هر حال د کمزورو ډېر خیال ساتئ د ضعیفانو ډېر خیال ساتئ په دې سیلابونو کې ډېر واړه یتیمانان شوي دي د هغې خیال ساتئ په خپله علاقه کې چې کله روژه راشي زه درته چغې ومه هم بل هېڅ چاله مالې مدرسې له مه راکوئ او هم ځان له په دې محله کې کونډې یتیمانان وګورئ او په هغې باندې